السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه او دوستانو. نن مې درته یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې ډېر زبردست او ډېر حیرانوونکی اپلیکیشن دی. دوستانو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل داسې سبسکرایب کړو، ویډیو لایک او شیر کړو د نورو ملګرو سره. ویډیو شروع کوو. دوستانو فرسټ اف آل به تاسو راشو پلی سټور ته. پلی سټور کې به سرچ کوو، پلی سټور کې به سرچ کوو تاسو فلیش لایټ FLS دا فلیش لایټ سرچ کو. یو ډیر زبردست اپلیکیشن دی. ویډیو سکیپ کوم، ویډیو پوره وګورو چې په پوه شو. دا صرف یو فلیش لایټ نه دی، دا یو ډیر مزیدار اپ دی. دا ما انسټال کړی، تاسو دې انسټال کو. بیا به سیمپل تاسو دا اوپن کو. زه اوپن کوم، دا به تاسو وګورو. د کمال به تاسو دروخم چې ډیر حیرانوونکی دی. بیا به کلیک واخلي په سٹارټ ټو یوز باندې به کلیک واخلي. هغه نه بعد دا الاو کې چې د خپل کار شروع کی، دلته کوم د ډاټ نشان درته ښکاري، په دا باندې کلیک واخلو. دا به شین شي، د تاسو ته ښکاري. دا به الاو شو. اوس دا به اوس تاسو داسې دی چې دا مطلب صرف لایټ آن کېږي او بندېږي، صرف تاسو دا ښکاري، نور شی نه ښکاري. که تاسو د ښوم او دا بله چې کوم نشان یې ورکړی دی، دا لایټ فلیش لایټ نشان یې ورکړی، په دا باندې کلیک ونیسئ. دا یو کوډ دی، یو ګیلري لاک دی چې تاسو تصویرانو پکې سیف وي او تاسو ویډیوګانو کې سیف پراته وي. چلو پته نه لګي چې دا کې شی پروت دی. زه یو سمپل یو کوډ ورکوم، 1122 کوډ مې ورکړو سمپلی. بیا 1122 کوډ دا مې ورکړو. بس دلته کې ته سکیپ کوئ، سکیپ که دا بس پرېږده. تا کوېسچن غواړي چې کوم کوېسچن سلیکټ کړه، سوال سلیکټ کړه، بس موږ یې پرېږدو. سمپلی دا سکیپ باندې ما دا کلیک کړو. دا کې دلته در وخت اوس ایمیج، ویډیوز، آډیو، نوټس، دا مکمل هر څه ته پکې ده کې صرف کولی شئ، بندولی شئ. چلو پته نه لګي چې یاره دا کومه ډیټا او د کوم ځای کې باندې ګیلري لاک مثلا شته. چلو به پته نه لګي دا یا ګیلري لاک هم دی. اوس زه په دا ایمیج باندې کلیک کوم. دلته کې دا البم، نیو البم که ته جوړویم، که یو فولډر بیل جوړویم، جوړولی شي. دا پاس پلس نشانه راغلی شي په دا سایټ کې، په دا باندې کلیک واخلي او بس یو بیل فولډر کې جوړ کړئ. که هغه جوړوي او که په دغه کې بندویم، زه په دغه کې تصویر د تاسو لپاره بندوم، د پوهې لپاره تاسو پرې پوه شو. بیا مې په دا پلس نشان تاسو ته ښکاري، په دا باندې به کلیک واخلي. دلته به ته یو پکچر سلیکټ کړئ چې هر یو که ټول سلیکټ کړئ، که یو سلیکټ کړئ چې څو پکچر پکې ته. چې زه سمپل یو پکچر پکې اچوم. دا پکچر ما پکې واچولو. دلته بیا په سلیکټ به کړئ، کلیک به کړئ او بیا په دا تاله باندې تاسو کلیک واخلو. صحیح نو بس دا پکې ایډ شو، دا پکې اوس بند شو دا پکچر. بیا سمپل دا نه بیک شي. ویډیو هم په همدا سیسټم پکې ایډ کېږي، همدا شانتې پکې بندېږي. زه اوس تاسو لپاره دا بیا بیک کېږي مکمل. اوس تاسو ته دا فلیش لایټ چې کوم ښکاري، دا تاسو ته اوس راوړم. پهله کې هغه ایر باندې کې نشان ورته ښولو، اوس پې هغه ایر نشانه ورته نه ښیي. دا اوس ګوره تاسو ته سکرین دی شي. دا چې کله د بره کې دا به لایټ آن کوي، چې لاندې کوي لایټ پې آف کوي، بس نور چاته به څه نه ښکاري. د بره ته دی شي فلیش لایټ لیکل شوی، دا باندې به کلیک ونیسئ. هغې نه بعد به کوډ ته راشي. بس کوډ به تاسو سمپل ورکړو چې کوم کوډ ورکوو، بس دا به کوډ د کولو شي. سمپلی دا ډېر زبردست اپ دی. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي، ویډیو درته لایک کو او د نورو ملګرو سره یې شیر کو. د بلې ویډیو پورې د ځان ډېر خیال ساتئ. الله په امان.